د امریکا متحده ایالاتونه وایي د سولې تر ټینګښته د افغان پوځ هر ډول لاسنیوي ته چمتو دي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد په کابل کې له ټولنیوز ټلویزیون سره د مرکې پر مهال وویل متحده ایالاتونه افغانستان کې د سراسري سولې تر ټینګښته پورې د افغانستان له ملي امنیتي ځواکونو سره مالي، تجهیزاتي او د روزنې په برخه کې مرستې وکړي او هر هغه ګام به پورته کړي چې د ملي اردو د تقویې سبب کیږي. نوموړي زیاته کړه د وسلوالو طالبانو د مذاکراتي هیئت مشر شیخ حکیم تازه د پاکستان کویټي ښار کې د خپلو مشرانو سره تر مشورو وروسته قطر ته رسیدلی او هیله کیږي چې د سولې درېدلې پروسه یو ځل بیا سرعت پیدا کړي. په ورته وخت کې خلیلزاد د دویم وار لپاره د خپلو همکارانو په ملتیا پرون دوشنبه په ارک ماڼۍ کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غني او نورو افغان چارواکو سره کتلي. ارک ماڼۍ په یوې اعلامیه کې لیکلي د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ په نوي فصل چې پکې د سیاسي، اقتصادي، ډیپلوماټیکو او امنیتي اړیکو دوام دی بحث وشو. د اعلامیې له مخې امریکایي پلاوي له افغانستان سره په یادو برخو کې د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ څرګند کړ. د چارو یو شمېر کارپوهان د امریکا متحده ایالاتونو له لوري د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مرستو دوام یو ښه زیری ګڼي او وایي د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو او استخباراتي چینلونو هغه پلانونه شنډ شول چې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې یې لرل. د چارو د کارپوهانو په نظر افغان ځواکونو سره د مرستو دوام د سولې پروسې سره هم مرسته کولی شي ځکه د جګړې انډوال ساتل کیږي. دا د امریکا د متحده ایالاتو لپاره د افغانستان د نظام سقوط لوی شرم دی. نو امریکا د خپل د شرم د بچولو لپاره هیڅ کله نه غواړي چې دا نظام دلته سقوط شي او کله وایي چې موږ چې عسکر باسو دا په دې معنا نه ده چې موږ وځو. دا خو واضح ده هر څوک پوهېږي چې ستا سیاسي نمایندګي یا هم دلته پاتې کیږي. د چارو د یو شمېر نورو کارپوهانو په اند د خلیلزاد له لوري د پاکستان کویټې ته د وسلوالو طالبانو د مذاکراتي هیئت د پلاوي د سفر په اړه سپینې څرګندونې د اندېښنې وړ ګڼي او وایي اسلام آباد په پوره بې شرمۍ سره د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي چې د اندېښنې وړ موضوع ده. د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د امریکا د وروستیو مرستو اعلان ښه پرېکړه ده. دا د افغانستان د دښمنانو د افغانستان د ملي پوځ او د نظام د دښمنانو د شومو پلانونو د شنډولو لپاره یو ښه پرېکړه ده. هغه پلانونه چې دوی لرل تر څو اردو منحل کړي یا د اردو د منځه تګ ارمانونه لرل هغه ورته ختم کړل. د یادونې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمدالله محب تېره اونۍ د یو خبري کنفرانس پر مهال وویل پاکستان له افغان دښمنۍ لاس نه اخلي او ترهګرو سره کلکې او ټینګې اړیکې لري.